په کال 2025 کې د چنای په یو کالج کې یو سټوډنټ سبق ویلو خو د کور حالات ډیر زیات ښه نه وي د کمې د وجې نه چې د په یو ځای کې د ټیټو آرټیست په تور باندې پارت ټایم جاب شروع کی د دې جاب شروع کولو نه بعد د په کور کې حالات رو ښه کېدل شروع شي خو د زیاتو پیسو ګټلو جلدبازي او په زړه کې راتلونکي لالچ د وجې نه د یو ورځ خپلې ګټلې پیسې په یو آنلاین بیټینګ اپ باندې ولګوي او دا پیسې بیلی دا سوچ وکړي چې زه په بل چانس کې به دغه بایللې پیسې واپس وګټم نو د دویم پیرا بیا یو کوشش وکړي او دوباره په دې گیم کې خپلې پیسې ولګي او دویمه پیرا دله قسمت سات ورنکي او دغه دویم گیم هم وبایلی د چې اوس کم دوه گیمونه بیلیلو د هغه پیسو واپس را سرکولو دپاره د دریمه پیرا هم په دغه گیم کې پیسې ولګي خو دې پیرې له د په زړه کې یره زیاته او یقین کم خو آخر د دریمه پیرا دا گیم وګټي دا سوچ وکړي که چېرې په دې گیم کې څوک پیسې بیلی نو ګټي یې هم د کمې د وجې نه چې ډېر زیات خوشحاله شي او د په دماغو کې ډوپامین ریلیز کېدل شروع شي خو ته دا پته نه وي چې د دنیا د ټولو نه خطرناک جال کې خپل قدم رو ایښودلو والا دی اوس که ته د دې گیم نه ګټه کېده او که تاوان خو به دا گیم روزانه کولو ولې چې اوس دا گیم د ژوند یوه ډېره غټه حصه جوړه شوه اوس دا گیم به د روزانه کولو چې په کومه ورځ به ګټه وشوه نو په کور کې به خوشحالي وه او که تاوان به وشو نو په کور کې به جنګ جګړې وې خیر خو د گیم د وجې نه د په کور کې حالات زیات تر د خرابېدو طرف ته روان شي د چې کومې پیسې ویللې وي هغه پیسې واپس ګټلو دپاره د یو اخري پیره کوشش وکړي خو اوس چونکې د سره خپلې پیسې مکمل طور باندې ختمې شوي وي نو دی په دې جوګاړ کې ولګي چې چېرته نه د پیسو انتظام وکړي د رشته دارانو نه یارانو دوستانو نه اخوا دې خوا ځایونو کې قرض مرض کوشش وکړي خو دله څوک پیسې ورنه کړي نو د دې نه بعد د چې په کوم ځای کې کار کولو د هغه ځای نه پوره 20,000 روپۍ قرض راواخلي او هغه هم په سود باندې خو د دې نه بعد څه د دې نه بعد رو د دغه غونډې پیسې لګاتار په دې ګیمونو کې بیلي اوس مخکینی نقصانونه او دا نوې قرض د واپس راګرځولو دپاره د سره هیڅ قسمه لاره پاتې نشي د ډېر کوشش وکړي چې چېرته نه د پیسو را پیدا کولو کوشش وکړي خو دله چا هم پیسې ورنه کړي اوس سود باندې راغستې پیسو بوج منټل پریشر او په کور کې جنګ جګړې دا غونډ مصیبتونه د په سر باندې یو دم رامات شول د دې هر څه نه د دومره تنګ لراشي چې د یو داسې لارې اختیار کړي چې هغه د دې حل خو نه خو غلطه او انتهایی ګټیه لاره ضرور وه او یو ورځ په د باندې پریشر دومره سیوا شي چې د سوسایډ کمیټ کړي یعنی د خودکشي وکړي دا کهانی وه د نتیش په نوم باندې او هلک چې د چنای په کالج کې د BCA 3rd year سټوډنټ وو او داسې صرف یو کس نه بلکې په دې دنیا کې په زرګاو خلک داسې دي چې هغوی دا جواري شروع کړي خو په ګپ شپ کې وه خو اخري انجام یې خودکشي وه او د دې زرګاو خلکو د تباهۍ وروستو صرف اور صرف یوه وجه وه او هغه و د گیمبلنګ ایپس घंटे के अंदर 4 से 4.5 करोड़ का लॉस करके बैठा हुआ, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर। भाई आज इधर बैठा हूँ, टोटल अपनी जितनी अमाउंट थी मेरे पास सारी अमाउंट लॉस कर दिया, सारी की सारी। 10 रुपये लगाने हैं जी और मैं फॉरेस्ट ट्रेडिंग करता हूँ तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख समथिंग अमाउंट। लॉस कितना किया था? लॉस मैंने तकरीबन $45,000 तक एक दिन में लॉस किया। نن سبا تاسو په سوشل میډیا باندې هر یو کس ګوري چې دا د جواري اپونه پروموټ کوي دا گیمو کا هغه گیمو کا او دې گیم کې صرف کلر روپې جنې او په لکو پیسې وګټي خو یقینو کوي چې د دې گیمونو صرف اور صرف یو مقصد دی او هغه د تاسو د پیسو نه خلاصول او تاسو په دې گیم باندې داسې عادتول چې تر څو ته خودکشي ته تیار کړی نه تر هغه پوری ته د دینه نشه خلاصې دي نن به موږ په دې ویډیو کې دا ټول گیمبلنګ اپس او د جواري چې څومره مې اپونه دا ټول به ایکسپوز کوو خو دا غینه مخکې موږ له پدې ځان پویل پکار دي چې اخر دا گیمونه کار څنګه کوي په دې گیمونو کې یو گیم دی چې ته ویل کېږي کلر پروډکشن دا اوس تاسو نه بیوقوفه څنګه جوړي اول دې نه ځان خبر کړئ دې گیم کې تاسو ته ویل کېږي چې په دې کلرز کې به نیکسټ کلر کوم یو راځي اوس که تاسو په دې کې سور کلر سلیکټ کړئ نو تاسو به گیم وګټئ او که غلط شو نو گیم به وبایلئ خو دا هر څه دروغ وي یو ډېر غټ دروغ دا اپ په سوشل میډیا باندې داسې پروموټ کېږي لکه چې دا گیم آف سکل وي خو اصل کې دا گیم آف سکل نه بلکې دا گیم آف چانس وي خو اوس گیم آف سکل او گیم آف چانس دا دواړه دې څه شي گیم آف سکل هغه څیز دی چېرته چې ستاسو سوچ محنت تجربه په کار باندې راځي که زده کړه مو وکړه نو کامیاب به شئ لکه مثال کے طور پر کرکټ به واخلو اوس گیم آف چانس څه شی دی گیم آف چانس داسې شیز دی چېرته چې د قسمت خبره وي په دې کې نه محنت په کار باندې راځي او نه تجربه اوس که تاسو سره سکل وي نو مطلب دا چې گیم ستاسو په لاس کې دی او که چانس وي نو مطلب دا چې گیم په قسمت باندې دی او دا د جواري اپونه چې څومره هم دي دا ټول د
قسمت خبره ده. دې کمپنیانو سره خو نه جی اس ټي سرټیفیکیټ وي او نه لیګل لایسنس وي. دا غونډې کمپنیانې ایلیګل دي او دا اپ چې څوک هم په سوشل میډیا باندې پروموټ کوي نو کېدای شي چې ډېر ځل جیل ته لاړ شي. لکه ریسنټلی د پاکستان یو ډېر غټ یوټیوبر چې دا غنو مو ډکی بای هغه پوره د 3 میاشتو لپاره جیل ته تلو په هغه باندې کم از کم 60 لک روپو پورې چارج هم لګیدل. نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی NCCIA په دې ګیمبلینګ اپس باندې ایکشن واخیستو او په پاکستان کې چې څومره هم ګیمبلینګ اپس هغه ټول یې ایلیګل ډیکلیئر کړو او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي PTA دا غونډ اپس بلاک کړل. دا سکیمونه روز تر ورځ زیاتېږي خو اوس دلته دا سوال پیدا کیږي چې اخر دا کمپنیانې کار څنګه کوي. ګوره د دې پورا بزنس ماډل تاسو په پیسو باندې ولاړ دی. دی خو نه په ایډز باندې پیسې ګټي او نه څه پروډکټ خرڅي. دا کمپنیانې صرف د یو شیز نه پیسې ګټي. تاسو په ډیجیټل جواره باندې اخته کول د انسانانو لالچ ټارګټ کوي. بس صحیح کلر ګیس کا او تاسو غونډې پیسې ډبل او که غلط دیو کو نو ستا غونډې پیسې زیرو. پوریدل خو انسان ته داسې لګي چې یار دا خو ډیر زیات آسان گیم دی خو اصل کې دا پورا سیستم پهل نه پلان شوی وي که تاسو هر به استعمال کوي خو گیمز تاسو پلاس کې نه بلکې د کمپنیانو پلاس کې وي. لکه مثال کے طور پر کلر پریډکشن والا گیم پواخلو دا یو داسې گیم دی چې پدې کې صحیح کلر سلیکټ کولی دی. اوس سوچو کوي چې 100 کسانو په سور رنگ باندې 1,000 روپے لګولې دي نو دا ټوټل شوی 1 لک روپے او بل خواته 30 کسانو په شین کلر باندې 1,000 روپے لګولې دي او دا ټوټل شوی 30,000 روپے. اوس کمپنی سره ټوټل 1 په برابر شوی. اوس کتا زدي تخیالو کوي کنه نو دلته کې د دوانو گیمونو چانس برابر پکار دی خو اوس د دې کمپنیانو سټریټجی ته ګوره. اوس دلته کې کمپنی ته پته ولګي چې زیاتې پیسې خو په سور کلر باندې لګېدلې دي نو شین رنگ والا ته وین ورکی. اوس کمپنی سره ټوټل 1000 روپے دی پدې کې 60,000 شین کلر والا ته ورکړي او باقی 70,000 روپے کمپنی خپل جیب کې کیدي. دا گیم داسې ډیزاین شوی دی چې د خپل رزلټ چینج کوي یا خو د AI پترو باندې یا مین ولیدي ته یو کس ناشتي. اوس کته گیم بیلې او ګټي فائدہ ټوله کمپنی ته ده خو د کمپنی سره دی کې د کمپنیانو ایجنټانو تم ده او هغه ایجنټان دي تاسو ته چې په سوشل میډیا باندې کم اپس پروموټ کوي دا د کمپنیانو ایجنټان وي خو تاسو دې 70,000 ته مګوري. اوس اصل کې دا گیم په هر منټ کې په کروڑو باندې چلیږي. اوس شروع کې دا کمپنیانه به تاسو باندې یو سو گیمونه وګټي چې تاسو په دې باندې اموخته شي او بیا په اخر کې غونډې پیسې تاسو نه وګټي. څومره ټایم کې چې تاسو سکلز د کول شل خپل ژوندۍ مو جوړول شو هغه غون ټایم تاسو نه دا کمپنیانه واخلي او دا یو خبره خو به موریدلی چې د جواره نه ګټلې پیسې کله هم نه ساريږي. خدا کوم خلک چې په سوشل میډیا باندې دا خبره کوي چې مونږ ټریډینګ کوو نورور دا ټریډینګ نه بلکې دې ته په ساده الفاظو کې ویل کېږي جواری. کدي خلکو واقعي په لکو روپے ګټلې نو دی بیا دا خبره تاسو ته نه خوله او که واقعي چا سره داسې طریقه موجود وي په دې گیم کې پیسې ګټلې شوي نو هغه به چوپ خپل پیسې جوړولې او تاسو ته به کله هم نه ویلې. نو اخر بیا دا خلک دا د جواره اپونه پروموټ کوي ولی هغه ځکه چې پدې کې د دې ډیره غټه فائدہ ده. ګوره دوی چې کله هم په خپل ویډیو کې دا اپس پروموټ کوي نو دوی ته د یو لینک باره کې هم وایي. اوس تاسو چې کله په دې لینک باندې کلیک کی او تاسو روزانه څومره هم گیم کوي نو پدې کې دوی خپل کمیشن ملاويږي. اوس څومره ملاويږي هغه تاسو د دې چیټ بورډ نه اندازه واخلي. اوس که تاسو په خپل موبایل کې 300 روپے ریچارج وکړي نو پدې کې د 40 روپے کمیشن ملاويږي او که 1000 مو کړی نو 100 روپے او که 10,000 نو 1,000 او که 50,000 مو کړی نو دې ته ملاويږي 10,000. اوس چې څومره خلک هم د پترو باندې په دغه گیم کې پیسې لګي نو په هر یو گیم باندې د خپل کمیشن ملاوي. تاسو پیسې وګټئ یا بیلې هغه د تاسو مسله ده. دلته کې د ټولو نه زیاته فائدہ دغه کستوي کوم چې تاسو ته په ویډیو کې دغه اپس پروموټ کړي. نوې ګل ټول د تبای طرف ته روان دي د تعلیم او د زده کړې په وخت کې د جواره طرف ته روان دي. پهله به خلکو ویل مهنت کوي او پیسې وګټي خو نن سبا خلک سوچ کوي جواری کوي او پیسې وګټي. تاسو کو په سوشل میډیا باندې ګوري چې دا اپس پروموټ کول والا د دې بنگلې یا موټرې یا د پیسو د بندلونه نو دا هر څه درو دي نو دې کې هیڅ قسمه حقیقت نشته. نو وکول دې تپکتو کتو باندې د دې طرف ته مایل کیږي او خفقېږي او دا د دې یو ډېره غټه کمزوري ده او د دې کمزوري نه فائدہ اخیستل د خلکو لډیر خورځي. خو هغه څنګه ګوره هغه داسې چې جدي ته په سوشل میډیا باندې بار دا د جواره ایبونه وړاندې کوي او تاسو دا غي کار کوي خو اخیری کې صرف دوه قسمه خلک پاتې کیږي. لومبني هغه خلک کوم ته چې دا پته وي چې دا د تباہي سایت دی خو د دې باوجود هم د دې شکار شي او دویم هغه خلک
خلک کم ته چې صرف دا لږ اندازه موشي چې د دې اپونو اصل گیم څه دی نو هغه د دې نه ځان ډېر لري وساتي نو کدا څوک هم پیژنې تاسو ملګری تاسو رشتہ داران یا تاسو فیملی کې څوک وي او د دې باره کې سوچ کوي نو پلیز دا ویډیو ور باندې وګورئ ضرور او اویرنس خور کوي ولې چې دا ډېر په تیزی سره وریږي ورسته روزه نو یار په اخر کې به زه دا وایم چې تاسو دا ویډیو لږ هم خوښ شي او تاسو بړونو کې لږ هم ویلیو پیدا کړي نو پلیز دا د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ سیکشن کې موږ ته یو رائے راکړئ چې اخر موږ په کوم یو ټاپک باندې ویډیوز جوړو کو او موږ ضرور سپورټ کړئ ځکه چې ان شاء الله نیکسټ به تاسو ته دا ډېرې ښې ویډیوګانې ملاويږي په دې چینل باندې نو تاسو ډېره مهرباني چې لومبه خو کمنټس وکړئ چې موږ ته په کمنټس کې پته ولګي چې اخر تاسو کوم یو ټاپکس ډېر زیات خوښوي چې موږ هغه طرف ته زور شروع کوو موږ به تاسو سره ملاويږو په نیکسټ ویډیو کې تر هغه پورې ځان خیال ساتئ الله حافظ